ګوډ ډاک دوستانو، نن به په دې ویډیو کې ستاسو لپاره په جرمني کې د ډوډۍ د خوړلو د وختونو فرهنګ باندې لږ رڼا واچوو. راځو په الماني کې د ډوډۍ د خوړلو وختونه څه ډول دي، یعنې د مالزایټن ان دویچلند، یعنې په جرمني کې د ډوډۍ د خوړلو وختونه. راځو لومړی Im Deutschland gibt es traditionell 3 Hauptmahlzeiten. یعنې په جرمني کې د ډوډۍ د خوړلو 3 مهم یا اساسي وختونه دي. لومړی das Frühstück von 6 bis 9 Uhr، یعنې سباناری یا د سهار ناشته له 6 نه تر 9 بجو پورې. So, man trinkt Tee oder Kaffee mit der Milch und dem Zucker oder ohne Milch und Zucker. یعنې د سبانري دپاره خلک چای څښي. لومړی دا چې د سبانري په مهال دوی قهوه یا چای څښي. نو د چای څښلو یا د قهوې څښلو سره دوی ځینې کسان یې شیدې او بوره استعمالوي او ځینې بیا پرته له بورې او شیدو څښي. راځو چې په دې وختونو کې دوی خوري. Man isst das Brot oder die Brötchen mit Butter, Marmelade, Käse und Wurst. یعنې لومړی د خوراک دپاره دوی څه شی خوري؟ اصلا د سبانري پر مهال نه دوی خوري بروټ یو قسم لکه په افغانستان کې هم د سیلو ډوډۍ چې هغه بیا په چکو باندې نری ټوټې د دېګ نه کټ کېږي، په هغه باندې بیا مختلف مثلا کوچ، پنیر او نور شیان پې لګول کېږي، هغه خوړل کېږي. نو ځکه وایي چې من ایسټ سړی خوري das Brot oder die Brötchen. دا بروټ یعنې د غټو ډوډۍ یا په خپله وړې ډوډۍ دي چې هغه ته بروچن وایي په الماني کې mit Butter, Marmelade, Käse und Wurst. نو دوی هغه نری ټوکړې چې دوی دغه بروټ نه کټ کوي، په هغه باندې بوټه یعنې کوچ، مرمیلاډه مربا، کیزه پنیر او یا هم کوفته شوي غوښه چې ورته ووکس ویل کېږي دا پې لګوي، لکه د سنډویچ په قسم سره دا جوړوي او خوړل کېږي. Sonntags essen die Leute meistens kochen. یعنې د زونټاګ یا د رخصتۍ په ورځ باندې دوی اکثره کیکونه خوري. Zweitens دویم وخت چې ده میټاګ، یعنې د غرمې له خوا نه میټاګ isst man gewöhnlich warm. یعنې غرمه ډوډۍ چې ده دوی د عادت له مخې ګرم شیان خوري، لکه zuerst eine Teller Suppe، یعنې په لومړی کې یو مشکاب یا یوه مسخوري ورته ووایو، دا په خپله سوپ غواړي، یعنې سوپ څښي یا سوپ خوري. danach Reis, وریژې، Kartoffel, Fisch oder Fleisch mit Sauce, Salat, Gemüse oder vegetarische Alternative. یعنې دوی په خپله د خوراک لپاره چای کوي. مثلا لومړی سهار کې یو مشکاب سوپ خوري، د هغې نه وروسته مثلا مختلف دي، وریژې دي، کچالو که څه هم هلته هم ډېر زیات مروج دي، ډېر خوړل کېږي. ماهي یا غوښه د دې سره مثلا چکني، سلاطه یا په بل عبارت د ترکاري باب له جملې څخه د هغې معادل شی خوړل کېږي. بل دریم د مالزایټن یا د ډوډۍ خوړلو وخت ده چې په خپله دی ته Abendessen، یعنې د ماښام ډوډۍ. د ماښام ډوډۍ هم معمولا von 18 bis 20 Uhr، یعنې د 6 نه تر 8 بجو پورې
ټرادیسیونل یعنې په رواجي شکل یا په فرهنګي ډول سره خو ein kaltes Abendbrot یعنې یوه ساړه ډوډۍ یعنې د ماښام له طرفه دوی معمولا ساړه ډوډۍ خوري چې په هغه باندې مثلا بوټ ده لکه مخکې مې چې وویل mit Butter, Käse, Wurst und anders یعنې د سړې ډوډۍ په مخ باندې هغه باندې مثلا کوچ وي پنیر پرېږدي او همدارنګه د کوفته شوي غوښې هغه ټوټې یا مثلا چې په الماني کې ووست ورته وایي د هغه پرې لګول کېږي د دې څخه معمولا استفاده کوي. Heute essen auch viele Leute eine warme Mahlzeit یعنې په نن ورځ کې ډېر خلک چې دي دا د ماښام له طرفه هم چېږي یعنې د ماښام له طرفه هم ګرمه ډوډۍ خوري یعنې ګرم شیان خوري لکه مخکې چې موږ ورته اشاره وکړه د غرمې په ډوډۍ کې. نو zusätzlicher essen auch heute ein zweiter Frühstück oder Pausenbrot am Vormittag یعنې د اضافي خوړو په ارتباط باندې دوی په خپله د سبانري نه وروسته یعنې دوهمه نشته یا دوهم سبانري هم اخلي. مثلا zusätzlicher Essen یعنې اضافي خواړه auch heute نن ورځ ein zweites Frühstück یعنې دا لکه دویمه نشته چې ده په دې کې چای خو zweite Frühstück oder Pausenbrot یعنې ډېر خلک په خپله په کارخانو یا مثلا په نورو ځایونو کې په کار بوخت وي نو کله چې دوی تفریح کوي په 9 بجو باندې یا په 10 بجو باندې په دغه ځای کې بیا هم یوه ناشته کوي چې دغې ته Pausenbrot وایي. Pausenbrot das heißt Brot mit Butter, Käse und Wurst یعنې د کوچو پنیر او وورست یعنې کوفته کړي غوښې سره. Zusätzlicher Essen auch heute ein zweites Frühstück oder Pausenbrot am Vormittag یعنې دا مخکې مو چې ترجمه کړه یا مو وویل چې د دویم سبانري په حیث باندې ده خو د معمول له مخې په خپله چې دي اساسي ډوډۍ وختونه هماغه 3 وختونه دي او د دې نه علاوه einen Nachmittag Imbiss mit Obst, Joghurt oder Kuchen. د غرمې نه وروسته هم دوی اضافي خواړه یعنې تقریبا د مازدیګر او غرمې په منځ کې یعنې ساده ناشته هم کوي چې په هغه کې میوه موجوده وي مثلا مستې موجودې وي او یا کیک موجود وي. هغه مالسایټن یا د ډوډۍ وختونه دي چې په ټرادیسیونل یا په رواجي شکل سره یا په فرهنګي ډول سره خلک د دې څخه استفاده کوي. دوستانو که ویډیو ګټوره وه نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ او موږ تعقیب کړئ.